سلامونه، وخت مو په خیر. د دې اونۍ غوره خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشر محمد اشرف غني له 200 کلن ځنډ او انتظار وروسته رسما د کمال خان د اوبو بند پرانیسته وکړه. د اوبو د تنظیم د ادارې ویان نظام الدین خپلواک وایي کمال خان بند د 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري. د نوموړي په خبره دغه بند 104,000 هکټاره کرنیزه ځمکه خړوبوي، د 52 میلیونه متر مکعبه اوبو د سپما وړتیا لري او د دې بند په ګټې اخیستنې سره زرګونه خلکو ته د کار زمینه برابر شي. د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره وایي د ولسمشر محمد اشرف غني تر مدیریت لاندې به د افغانستان اوبو مدیریت کیږي او ګاونډیانو ته به د تیلو په بدل کې ورکول کیږي. د دغه ادارې مشر خان محمد تکل د کمال خان بند پرانیست پر مهال وویل چې اوس مهال د هیواد په مختلفو ولایتونو کې په 12 لویو بندونو کجکی، کمال خان، شاو آروز، پاشدان، بخشاباد، مچلغو، دهنی دره، دوخان آباد، توری، پلتونی، شفلوغ، سراب باندې کار روان دی چې د هغو له جملې څخه دا د کمال خان بشپړ شو. شاو آروز او شورابک به ډیر ژر بشپړ شي. ولسمشر محمد اشرف غني وایي راتلونکی کال په ټول افغانستان کې 1800 نوي ښوونځي جوړوو. هغه د نوي تعلیمي کال د پرانیستو په مراسمو کې وویل زه مکتب غواړم او هغه سوله غواړم چې ټول افغانان پکې آزاد ژوند وکړي. د پوهنې وزارت ویلي چې سږ کال به 1 میلیون نوي ماشومان په ښوونځیو کې شامل شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول هیواد کې 9.7 میلیونه انجونې او هلکان ښوونځیو ته ځي. خوست کې د اوبو 2 چک ډیمونه جوړ او نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. چارواکي وایي د دې چک ډیمونو په جوړولو 25 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی. یا چک ډیمونه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې په لګښت جوړ شوي چې 1,15,000 متره مکعبه اوبه ذخیره کوي، 500 هکټاره ځمکه به خړوبه او 4500 کسان به ترې ګټه واخلي. د شنو ممیزو د پروسس او صادراتو په برخه کې د 24 میلیونه افغانیو په ارزښت د پانګونې هوکړه لاسلیک شوه. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر روستمي ویل چې دغه تړون د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د بڼوالۍ ځنځیري ارزښت، د ودې سکتوري پروژې او د انار کرنیزو خدماتو شرکت ترمنځ لاسلیک شو. کابل کې 15 ښاري بسونو په امتحاني ډول فعالیت پیل کړ. د کابل ښاروالۍ وایي چې په دوهم پړاو کې به 200 بسونه د ښار په 14 مسیرونو کې فعالیت پیل کړي. د ښاروالۍ د معلوماتو پر بنسټ دغه بسونه به د ټول ښار ترانسپورتي چارې پر مخ بوزي. د انټرنیشنل امریکایي کمپنۍ دغه بسونه په 8 سلنډرو ډیزلي ماشین حرکت کوي او تمه ده چې د کابل ښار پخوانیو بسونو ته په کتو په ښه کیفیت سرویس وړاندې کړي. کندز ولایت کې د وریجو د پروسس فابریکې د 2.5 میلیونه ډالرو پانګونې سره په کار پیل کړ. چارواکي وایي دا فابریکه د ورځې د 300 ټنو وریجو د پروسس وړتیا لري. د کندز ولایت وریجې د هیواد په سطحه ښه نوم لري. د ابودبي سنشاین شل اوریزو لوبلړۍ افغانستان وګټله. افغانستان په 3 شل اوریزو لوبو سر په سر زمبابوې ته ماتې ورکړه. په دې لوبو کې د افغانستان ځوانو لوبغاړو کریم جنت، عثمان غني، رحمان الله ګربز، راشد خان او نجیب الله زدران ښه وړتیا وښوده. دا لومړی ځل دی چې افغانستان په نړیوالو شل اوریزو لوبلړیو کې د کلین سویپ په ډول بریا خپله کړه. قدرمنو لیدونکو دا د دې اونۍ غوره خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.